بدر واقعا لگشان ویلی و ما در طویلو چی دا مسلمانانو دا فتح و دا کامیابی عظیم جهاد چی شوی دی نو دا دا رمضان پا دی میاش کی شوی دی او پا ولسم رمضان دا جهاد شوی دی دویم هجری و او دا انگریزی دا میاشت یولسم مارچ شپږ سوه څلېرویشتم کالو میدان جنگ کې چې کله د حق او د باطل دا دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې یو طرف ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا غسر 314 تقریبا مرگریو بے کسا بے سوکا یو دا اللہ امدادیو شلیدلو جامو والا پشمیر یو سو توری او باقی ټول لکجور ڈانگونو کوتا کے وے دعا سن دی او یو خان دی خپیب لخپی دی خود جنگ د مسلمانانو مشری دا د دوارو جہان مبارک سردار کئی بل طرف تا دا کافر لوی طاقت د دنیا پا لحاظ دا زرو کسانو مسلح لخکر وسو خان او 200 سنا هر یو سره تورا زغر او نیزه ور سرا په ظاهر باندې یو لوی طاقت او داغي مشری سو کوي د جهان یو لوی کافر ابو جهل د مسلمانانو جرنیل نبی کریم علیہ السلام دی او د کافر جرنیل ابو جهل دی جنگ شروع کے دون مخ کے دوالو جہان مبارک سردار چی دا اللہ نکم دعاو غختا پا جڑا کے ویا اللہ دا بے کس و بے سوکا شلیدلو جامو والا چیس دا دنیا ساسرے نشتا اللہ ستا دا دین دا سربلندے دا پارا میدان کے ماروستی دی اللہ زدیر بے کس ہے ما گوری خوار نکے ما ذلیل نکے ما رسوا نکے او تا چکما وعدہ ما سر کرے دا اللہ دا وعدہ را سر پورا کا دا 314 مسلمانان میں پڑیر روئے محنت پیدا کرے دی او کدا ختم شو تر قیامت پورستا نو مغشتو والا بگوری بیا سوک پاتے نشی دا میرا استیرستا خوخه دا جسور سرکے سا پا دین سرون لاس کی نیولی دی او ځان قربانولو تا تیار ولال دی دغه دا مسلمانانو لخکر ادره دا نبی علیہ السلام پا خپل مبارک لاس باندې صفونه برابری یو چوکاور سره دا او پاغی دا سرخکل کئی بالکل کش بنا کوئے او دا مسلمانانو دا لخکر صفونه پہ برابر ای دا چوکا دا یو صحابی پا خیٹ راخ کلے شوا چی راخ کلے شوا نو آغا زر دا صف نروت وی دا اللہ رسول دا خود کلما وی ما خود چوکا راخ کلا ما خود قصدن ستا خیٹ نروالے وی نا خوک دیکھلم وی بدل رانا والا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بدل رانا والا اگا صحابی ورطوی دا اللہ رسولا تا چی دا ما خیٹا پدا چوکو والا خو بربندا وا استا پدے خیٹا مبارک خو صادر دے زر نبی علیہ السلام ورطا صادر اچت دا سے خکل پیغمبر
صحابه حیران دي چې ته د خپل پیغمبر نه بدل اخلي الله بنده هسې کې او بیا په بربنډه خېټه ته بدل اخلي ایمان دې پې راوړی دی مونږ خو د نه سرونه قربانو او ته بدل ته اخلي لیکن نبی علیہ السلام فوراً لمن ورته اوچته کړه ها دا بدل واخله او چې لمن یې اوچته کړه نو هغه ورمنډه کړې او ورته غاړه ورته هغه خېټه مبارکه ښکلولې شروع کړل وی دې دپاره مې دا چل جوړ کړه چې زه د نبي علیه السلام په دې خېټه باندې د خپلې شونډې ولګومه په ژړا شو ورته صحابه خو به ځان قربان او د نبي علیه السلام نه نو پیغمبر علیه السلام صفونه برابر کړل اخواته کافر په دوم دام کې ولاړ دی او شیطان هم د هغوی امداد له راغلی دی شیطان د یو قوم د مشر په شکل راغی انسانی شکل باندې ابو جهل ته وی تکړه شه مړه وی چې په توره پې غزارو نه کوي ګورې دا خو لږ غوندې کسان دي قرآن کې الله فرمایي چې د کافرو په سترګو کې مې په لومبي ځل باندې دا مسلمانان لږ ښکاره کړل چې دوی پوره ډاډه شي وی دا خو یو څو کسان دي وی نه په توره یې ونه وهی جمدي به یې ونیسو مکې ته به یې بوځو او زه دې ملګری ما او زما د قوم 3,000 لښکر را روان هم دی دا شیطان ورته وایي د یو قوم په شکل دی 3,000 لښکر را روان دی هغه هم در سره ملګري دي او زه دې ملګری مسلمانانو چې وکتل نو هغې وي چې مونږ خو ډېر لږ یو 314 او ظاهر طاقت هم نشته تورې هم نشته یو څو دي ډانګونو باندې د تورې مقابله څنګه وکړو او هغې خو 1,000 کسان دي صرف او نور هم ورله را روان دي الله فوراً قرآن حکیم کې آیتونه نازل کړل چې ګوره فکر مه کوئ دوی زر دي تاسو 314 زر فرشتې خو ستاسو امداد لره ورسېدلي د هغې د شمېر برابر او که دغه 3,000 کسان هغې له رالل نو د 3,000 فرشتو لښکر نور هم تیار ولاړ دی او که یو بل پراپیګنډه چا کړی وه چې 15,000 نور کافرو له را روان دي وی که 15,000 هغې له نور رالل د 50,000 فرشتو لښکر بیا در سره تیار دی هېڅ فکر چې ونه کړي امداد اصل الله وی زما په لاس کې دی فرشتے رالی د فرشتو لښکر راکوش مسلمانانو خو نه لیدلی خو شیطان پیژندلی چې دا جبریل دی راغی علیه السلام چې کله ولیده چې دا خو جبریل علیه السلام راغی نو شیطان د ابو جهل نه لاس راخ کوي اشنا څه کوې وی انی ارا ما لا ترا وی زه هغه اینم چې تاسو یې نه یې ورمخکې مې کړی استازو پوهېږي او قسم پوهېږي او لاس یې ترې راخ که وتښتېد شیطان خو پیژنده چې هغه ته لاړ هغه سره ملګري هم لاړله خو انساني شکل کې دغه ځای کې په ابوجهل دې له هیبت غوندې راغی بهر کې چې صفونه یو بل سره مخامخ شو د جنگ طریقه به دا وه چې لاول به کبډي کېده خو د لاسو خپو کبډي به نه وه د تورو کبډي به وه مبارزه به یې ورته وې یو به د کافرو نه راووته یو د مسلمان نه 2 په 2 به وجنګېدل چې څوک به وجني نو عتبه دا خو ابوجهل پیغور ورکړی و که نه وی ته د جنګ نه ځکه شا کې چې ستا زوی ابو حذیفه د مسلمانانو په ډله کې دی عتبه وی ښه وی ودرېږه اوس به پته ولګي چې څوک نر دی نو صاحب میدان ته راووت رو ته یې اواز وکړو شیبه روزه زوی ته یې اواز وکړو ولید روزه 3 واړه ووتل 2 رونه دي او دواړه د مکې سرداران دي لوی د مال خاوندان یو یې زوی دی عربو کې اوس هم دا چل شته دی چې هغې کې عصبیت قومیت دا ډېر زیات مضبوط دی او بهادر خلک دي ډېر بهادر خلک دي تر ننه پورې ته فلسطین ته وګوره که نه لاس په لاس او په لینده د ټوپک او د ګولۍ او د توپې مقابله کوي یا د افغانستان والاو نه تپوس وکړئ دوی سره په دې جنګ کې چې کوم عرب به جنګېدل د روس د هغه مضبوط لښکر مقابله کې تاسو تپوس وکړئ چې دا څومره بهادر قوم هغه وخت نه دا بهادري پرته وه پکې نو عتبه فورا ووت رور یې مویسته او زوی یې مویسته تو یې واغېشتې وی ټوپی راوړی ټوپی په سر نه پوره کېده سر یې غټو نو په رومال یې ځان له سر وتړو او په دې سینې د شترمرغ وزرې لګولې وې د بهادرۍ نه او چې څنګه مسلمانانو لښکر ته ورنږدې شو من یبارز څوک به مونږ ته میدان ته مقابلې له روځي 3 کسان د انصارو میدان ته ووتل
پس هغیم قربانیږي، مهاجر نه انصار وتل چې موږ به د نبی علیہ السلام نه قربانیږو. عتبه ته تپوس وکړ ستا څه نوم دی؟ فلان کې انصاري فلان کې. وی تاسو واپس شئ، موږ له هغه خپل تربوران راوباسئ، مهاجر راوباسئ، تاسو زمونږ مثل نه یې. هغه چې کوم زمونږ د وطن نه درغلي دي هغه میدان ته کې. فورا نبی علیہ السلام آواز وکړه حمزه وځه خپل تره وباسي، ابو عبیده وځه دی د تره زوی دی، علي وځه میدان ته دی د تره زویم دی زوم دی. څوک دا ونه وایي چې ګنې پردي وجنې خپل پرېږدي، نه اول به خپله جنګېږي، پردي نه وجني پخپله. یو تره وویس حمزه رضی الله عنه، یو د تره زوی وویس، دوه تره زامن ابو عبیده ابن حارث ابن عبدالمطلب او یو علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب، دوه تره زامن، یو پکې زوم هم دی او یو د خپل سکتره. درې واړه وځي میدان دویم درې دی هغه هم درې دی. عتبه ته تپوس وکړي ته څوک یې؟ وی د حمزه. وی دا بل څوک دی؟ وی ابو عبیده. وی دا بل څوک دی؟ وی دا علی دی. وی اکفاون کرامون، اوس زمونږ دا پلی خلق مونږ ته راورسېدل، زمونږ غوندې عزتمن خلق اوس مونږ ته مخامخ شو، زمونږ برابر اوس تاسو یې، مونږ غوندې عزتمن تاسو یې، اوس به پته لګېږي. غزارونه شروع شو، خو چې غزار سنگ شروع شو شیبه لګي شو د عتبه ته ور مخامخ شو. دا حمزه حضرت حمزه رضی الله عنه لګي شو عتبه ته ور مخامخ شو، ابو عبیده لګي شو شیبه ته ور مخامخ شو، او علي صاحب دا عتبه غزوی ولید ته ور مخامخ شو. حضرت حمزه رضی الله عنه عتبه خو چې څنګه په یو بل وارونه وکړل، بس عتبه هغه ځای راوغورځو مردار یې کړ. صحابه چغې کړې الله اکبر، لومبۍ ګټه الله مسلمان له ورکړه، د کافر لوی سردار یې راوپرځو. علي صاحب چې توره اوچته کړله د ولید سره په مخامخ شو، ولید یې چپک لاندې وغورځو مردار یې کړ، هغه له هم الله ګټه ورکړه. او دا بل صحابي چې دی دی د شیبه سره و، نو شیبه لګي شو دی یې زخمي کړ. بیا علي صاحب او حمزه لګي شو دریم کافر یې مړ کړ. کافران خو درې واړه الله مردار کړل سرداران، دا په کافرو بل روب پرېوت چې زمونږ هغه د پریس او د جرګې او د قوم هغه لوی مشر عتبه هم لاړ مردار شو، شیبه هم ورسېده، او هغه زوی ولید هم لاړ مردار شو. او هلته علي صاحب بچ بچ او توره لاس کې نیولې ده، الله اکبر. حضرت حمزه رضی الله عنه هم دی، او دا بل زخمی شو د نبی علیہ السلام د تره دا زوی ابو عبیده رضی الله عنه دوی اوچت که او پیغمبر علیہ السلام له یوړو. الله رسوله هغه درې واړه کافر خو الله جهنم ته ورسول، مونږ خدای بچ کړو، دی زخمی شو، هغه سخت زخمی و. پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې الله رسوله زه خو مرم سخت ولګېدم، الله به جنت را کې کرا به نه کي. وی جنت خو دې ستا ځای انشاءالله الله به تعالی عظیم جنت ته شهادت سره نصیب کړي. مقصد د صحابه خو جنت دی که نه. دا لومبۍ مبارزه وه، دې کې الله مسلمان له بری ورکړه. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي وی زه ولاړم، یو خوا مې وکتل یو ماشوم را سره ولاړ دی، ماشوم لکه نوجوان، بالغ دی نه چې نابالغ، نابالغ جنگ له به نه ځي. او بل طرف ته را سره یو بل هلک ولاړ دی، وی هلک بخاري شریف کې حدیث دی، وی د هغه مې داسې یو کخ غوندې وکړه چې افسوس د دوو هلکانو په دا منځ کې ما که دا زبدي په ځای مضبوط ځوانان وی نو څه خبره وه، جنګ کې خو سړی په مرګري ډاډي. وی دې کې هغه یو هلک را باندې داسې نوکاره غوندې ولګوله، وی چې مې وکتل یې داسې کړه سر مې ښکته کړ. وی کاکاجي ابو جهل پېژنې؟ وی ما ورته وی چې او ته پې څه کې؟ وی یاره ما اورېدلي چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام پرې ډېرې سپکې وی، او که نن ما دې ولیده نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري، خو خوا کې مې در سره رور ولاړ دی دې مه پېژوه، خو چې کله دې ولید دا خبیث ما ته ووایه پټ. وی هرور یې را باندې نوکاره ولګوله. ما ته وی کاکاجي ابو جهل پېژنې؟ وی ما ورته ته پې څه کې؟ ویره زمونږ د ښکلي پیغمبر پسې ډېرې بدې ردې وی، او نن که دې ما ته وخو نو بس که زه مخکې یم زه به مرم یا به دې مري، خو د ورور ته مې غږ مه کوه ما ته به یې ښې. وی داسې مې زړه خوشحاله شو چې شکر دی الله چې د داسې ځوانانو په دا منځ کې. وی دې کې ابو جهل اوس تاویږي او په اس باندې سور دی او دا خپل صفونه برابروي. وی مې چې هغه په اس سور وینې دغه ابو جهل دی. وی دواړو لکه د باز غوندې په حمله وکړه ورغړې واله، او چې غړې واله ابو جهل یې ووو او د اس نه یې راوغورځو مردار یې کړ.
بل سردار م اللہ مردار کی شیطان. او دی کی دا یو کس چی دا یو رور دا پسی دا ابو جہل زید عکرمہ رضی اللہ عنہ آغا وقت خلا کافر درست اللہ مسلمان کا اور پسی جو پلا لاسے ہوا او دی پاگئی کم گور جنگی دا لاس تے زولن دی جنگی گی اخیر کی دی لاس با دی خپکی خود دان نے چک ورکا لرے کا او بیا ہم جنگی گی. ایمان کو عجیبہ شہر ہے گنا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن کے اللہ فرمائی یا رکستا پا دے ذلک پا اللہ محکم ایمان را گئے کلک ایمان ستچ ایمان وی نستانا سپر طاقت بل نشتا ونن زمان مسلمان کیا ایمان نشتا گئے من فدے سوچ کیو جہاد لزو بچی بس سکی کمڑشو بچی بس سکی خز بس سکی مال بس سکی کور بس سکی دا بس سکی گی سب نکی مڑ بشم اللہ اکبر نو ایتا مرگ نخلاتی دیشی سب اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرمائی ہر زے کے یہ ہر زے کے دا مرگ نخلاتی دینش تو تب یو مضبوط محل کے ولی نیناس یو مضبوط محل کے ناستے بیا ہم دا مرگ نش اخلاصی دے مرگ لخا مخرا روان مر خدای اس دا ایمان پکار ایمان پس پکار دا پکار دے کہ سڑے دا ہوئی چی دا مالکم وقت مقرر دے پاگی بمرب نمی بدماش وجلی شی نمی دا دنیا بل طاقت وجلی شی دخبل ٹیم نمخ کے او نمی دشمن وجلی شی او نمی گولا وجلی شی کلچ میں مقرر شوینو بس آغا دا ہر سنچی مالا با اللہ مرگ را کئی دا ایمان دا دیر اگرانا خبرن دا ایمان دے اللہ من کی پیدا کی بزدلی پا خپلا ختمہ نمی من بزدل ایو بزدل من یریگو دا کار کمیو کمال بشو حلکا خوچ کم دل اللہ دل سر و دماغ در کردی دی خپل اسباب و نکار باخلے بے نیٹے بنور گڑے بے نیٹے که ور گڑ شنو پاگی ببیر اللہ نسی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دا بنوي چې چتنا دانګم ز ګورم زما مقرر د مل بچم نه سره او دماغ او سترګې الله درکړي به نه بنا کېږي په خپل اختیار به تدا سه نه کې او کدا سه د به اختیار درز راغی نه بس مقرر ده خبر خلاصه. تاسو ډیر خلک اولی دل پالکانه کې پزوانه کې په خپل کټ کې مړ شو دا چې په ګولې مړ کړل نه هندستان مړ کړل امریکا مړ کړل ډیر ځوانان په لار رواني دا ہارٹ اٹیک راغی دا فلان کے بیماری رالا دا فلان کے بیماری رالا سوک پا کٹ کے سوک پا اسپتال کے سوک پا لار کے سوک یو دے سوک بل دے دا امریکی ملکل که دا یهودو که برطانیه ملکل دا لازم خودلی چی بس مرک براغوی دا لاسی نا دا مضبوط یقین دا مضبوط و کلک ایمان پا دے خبرہ چی اللہ ما لکم روز مقرر کرده دا یو سکن دا غین نمخ کے والشتا و یو سکن دا غین رستو والشتا دا صحابوں کے دا ایمانو کلک جنگ شورو شو جناب آغا امیہ چی آغا ابو جہل تیرہ جمعہ میں در طویلو پا دوکرا وست آغا چی کل پویشو چی دا خود زمرمس بسکم نلاغی صحابی سرم رضی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سر تعلقاتو آغا تویرو ما بچ کا ویسے چل در سراؤکم وی بس ما بچ کا وی خرازہ نبی علیہ السلام ندی رسوم نو که غلا میو رسول خو بچ کېږي او که غلا میو نه رسول شو نو مړې وی شاب راځه را دانګه ما پسې راځه نو یو ډېرې یو زویرې دواړه په اس باندې سوارې دي او دا صحابي ته مخ کړي چې نبی علیہ السلام دې رسوم ابا ولا امن ورکی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اولید دا امیہ غا کسو چې بلال دا غلامو او حضرت بلال به دا چې ایمان راوړنو په شګو به سملاو او په سینه به ولا درنې تیږي خودلې دا بلال رضی الله عنه ته چې سزاګانې ملاوېدلې د امیہ دلا دا غلام عمره پکې به ورته پړې واچو راخ کبه او شګو باندې به سملاو غنو باندې به راخ ک بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بیا واغشته وزاده نو بلال رضی اللہ عنہ چوکت چی دا خو زماغ سابقہ سردار دی دی بدبخت خو مال ریلوی سزاگات را کردی دی او دا خو که نبی علیہ السلام لورسید خودی بچ کی گی نو چیغی که لا نجاو تو ان نجا امیہ خلق گوری اگا امیہ دی که بچ شو نو زما بیا خلاصی نشتا اسینا دل پا گو تو بیا چی تور نشو سا ظلم برا سر کئی بچی صحابہ وطاو قتل ہو واقعینو ورپسی اسون ورواچو نو دا اس درونو منډه نشو والده کې چې دوه پسوارو
نو چې کله دا صحابه ورته نږدې شو نو د زوی له لته ورکړه اس نه وغورځاو چې زوی مړ خیر دی خدا خو ګوره چا په سر نه راغلی که ډېرې میندې دواګانې کوي که نه خدای ما خیر دی مړه کې خو د ما دا بچې بچ کې وی خدای دا مرګ وی مال راولې خو د ما دا یا بوډا چغې والې که نه خدای دا مرګ مال راولې خو دا بچې مې بچ اسرائیل علیه السلام ورپسې راغی وی څه کوې ټیم دی پوره دی وی روغ و رنځور پېژنې او که نه پېژنې ناجوړ راغلی او راغلی ما پس دا پې راغلی نی چې کله پې راشي نو بیا دا نشته چې مرګ مال راولې او پلان کې بچ کې خپل زوی له الله ته ورکړه ښکته یې وغورځاو چې اس به مې سپک شي او دا صحابه به زما د زوی په دې مرګ شي نو زه به ترې بچ شمه لیکن چې هغې کله مړ که صحابه نو ده پسې شو چې ده پسې شو نو دا عبدالرحمن رضی الله عنه چغه ورکړه وی څوک هم راورسېدل وی د اس نه دانګه د اس نه ټوپ کړه د عبدالرحمن صاحب پې ورغې د پاسه پې سمدست وی دله ما امن ورکړی دی وی میدان جنګ کې امن ممن نشته پاسه ته دی نه پرېږدو خو هغه د جهان ونو شیطان دی حضرت بلال باندې خو ده نخرې کړې دي اوس ایله زمونږ ګوتو له راغې تی مونږ نه بچ کې وی دا زما اشنا دی او بس دی به پرېږدی دی د پاسه پې بس ملاس دی هغه لاندې پروت دی عبدالرحمن رضی الله د پاسه پروت دی لاول ما مړ کړی بیا دی مړ کړي هغې وی چې دی خو د نه پاسي ده سره اوس څوک یو صحابي ودرېږي ما له چل راځي دی ډېر غټ و دا امیه هغه د لاندې نه پکې توره په دا خېټه کې ومنډله داسې پکې وړقوله لاندې نه هغې سره د عبدالرحمن رضی الله د خپه مبارک هم لږه غوندې یو پوټې زخمي شوه بس په هغه ځای باندې مردار کو یو صاحب هغه د خدای دشمن هم مړ کړي ډېر هم خوب کړل او پکې فرشتې هم جنګېدلي دي خو صرف د مسلمان د ډاډ دپاره چې مسلمان له ډاډ ورکړي نور یو فرشته له ټولو کافرو دپاره بس ده دا نه مسلمان د ډاډ دپاره یو صحابي فرمایي وی د یو کافر پسې وم انختی وم وی ناګانه یو اس زمانه مخکې شو یو شاه سوار او هغه غزار پې وکړه او هغه کافر زما د تورې د رسېدو نه مخکې پرېوت مردار شو او خپل د هغه اس و اواز یې ورکړه هغه اس ته چې اقدم خیزوم ای خیزوم ورمخکې شه نبی علیه السلام وفرمیل دا جبریل و دا خیزوم نه د اس نوم دی او صحابه فرمایي مونږ به خپل مړي او د فرشتو مړي پېژندل کم چې مونږ والیو نو د هغې نه به وینې به دی زخمي به او کم چې فرشتو په چابکونو والیو نو په هغې باندې به شنه او سره داغونه به مردار به پراته رب العالمین مسلمانانو له فتح او کامیابي ورکړه داسې کامیابي الله ورکړه چې اویا کسان کافران او غټ غټ سرداران د کافرو مردار شو اویا یې وتړل لاسونه یې وله وتړل ګرفتار شو او د مسلمانانو نه 14 کسه شهیدان شو 6 پکې مهاجرو 8 پکې انصار اوس هم د هغوی قبرونه د بدر په هغه میدان کې شته دي زه خپله ورغلی بدر ته لاړم هغه چې کوم ځای کې د نبي علیه السلام مبارک سفر و اوس په هغې یو ډېر عظیم الشان جومات جوړ دی المسجد العریش په د پاسه کتبه لیکلې ده مسجد عریش ورته وایي عریش سفر ته وایي چې دی کې د نبي علیه السلام سفر و ډېر عالی شان او مزیدار مضبوط اعلی جومات دی او چې کوم ځای به مسلمانان طرف و هغه معلوم دی چې کوم ځای کې کافر و تاسې مخامخ نو ما تپوس وکړم هغه شهدا کوم ځای دي ورلم دیوال ته ګیټ چاپېره ته و جنګلې ته ته وې دیوال هم ته ته و نو یو بوډا بابا و د هغې څوکیدار و خادم و هغه وړه غوندې کوټه و هغه له ورلم ما یاره د دروازه ته ګیټ نه کولاوی چې مونږ د شهداو د مزارات ووینو هغه غصه شو وی نه نه دا مونږ نه کولاو خو زه چاپې کړی وم نو ما داسې یو 50 ریالو نوټ راوویسته ګلاس کې مې وله کېښود مې ښځه بابا دا واخله سلام علیکم وی ته ودرېږه زه کولاو به کو درته مې دا پاکستاني مصیبت دلته هم را رسېدلی دی او ما هم خو یې زه پرېږده شهداو زیارت به پې وکړو نه هغه دروازه یې راته کولاو کړه ویلې خلک لاړ چې خلک لاړل دروازه یې راته کولاو کړه زه راپسې بنده کړم نو د 14 صحابه کرامو قبرونه دي او د پاسه پې کتبې لګې دي په سعودي کې د مکې مکرمې مقبره ده او که د مدینې منورې مقبره ده د یو صحابي په قبر باندې دا لیکل نشته وړه وړه قبرونه او صرف د بدریینو صحابهو
د قبرونو سر ته داسې یو لوی بورډ لګېدلی دی او هغې لاندې قبرونه دي او د هر یو قبر د پاسه د هغه صحابي نوم لیکلی شوی. او یا کسان مرداران شو او یا کسان لاسونه وتړل، لوی لوی سرداران. او مسلمانانو کې 14 شهیدان شو، 4 مهاجرین او 8 انصار هغه دفن کړل. او چې کوم کافرو او یا کسان مرداران هغه په د بدر یو لوی کویو، اوس هم په افغانستان کې یو ځای بل دی شته لوی کویو ډېر جوور، هغې باندې به په څاروو باندې به پړې تړلې و، بورقې به یې ترې ایستلې، په هغه کوي کې هغه ټول ابوجهل او نور ټول بلاګان په هغې کې وغورځول. یو امیو هغه نه شو وړی چې وړه به یې نو د خپه بتې خطا هغه رجېده، نو په هغه یو مغه د شګې ور واړولې. 3 ورځې نبي علیه السلام د بدر په دا میدان کې دا جنگ د ختمېدو نه پس هم ایثار 19 رمضان باندې دا جهاد شوی. 3 ورځې دا نه چې ګنې جنگ مې وګټه ګنې ځم به نه، 3 ورځې بیا هم په هغه میدان کې ایثار. غنیمت یې ځان سره راوړو او یا کسان قیدیان یې مدینې منورې ته راوستل. په مدینه منور کې یو لوی جشن و او الله تعالی دا ثابته کړله چې بې د سر و سامان نه او په تش لاس باندې م چې زه چاله ګټه ورکوم نه ورکولی شم. دا حقیقت دی ګوره، چې د 314 او چې د 1000 کسان، چې د مسلح او چې د غیر مسلح لښکر. دا او یا کسان چې راوستل نو دا یې په مختلفو صحابو باندې تقسیم کړو، چاته لاسونه ورله تړلي. مشوره شروع شو چې دې سره څوک. نبي علیه السلام سره ملګرو کېناسته او دا مشوره ده چې دی او یو کسانو قیدیانو سره څوک. بعضې کسان دا مشوره ورکوي چې صاحب پرېږدو، خو زمونږ تربوران دي او لویه سزا م وله ورکړه، یو احسان به پې وکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې د الله رسول زما خدا رای ده چې دی به پیسې به تیوالو پرېږدي، پیسې به زمونږ په کار شي، جنگي سازو سامان به پې والو. حضرت عمر رضی الله عنه غلی خاموش ناست دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي عمر ستا څه خیال دی؟ ته خو څه نه وې؟ وی صاحب زما خو یو مشوره ده خو که منې؟ وی ته خبره خو وکړه که نه، که ستا نور ملګري مې په هغې کې او اکثریت ستا په رای باندې وي ډېره ښه نه. څه مشوره دی؟ وی زه خو وایم چې دا ټول وجل پکار دی او داسې به یې نه وجنو صاحب، هر یو صحابي به خپل رشته دار وجني. وی صاحب زما ورکې ماما دی، زه به د خپل ماما حلال کړم. او ستا پکې صاحب یو تره دی عباس، یو دی پکې زوم دی ابوالعاص، ته به د خپل تره او دا زوم مړه کړي. د ابوبکر صدیق پکې زوی دی، دی به د خپل زوی مړ کړي. د علي پکې رور دی عقیل، دی به د خپل رور مړ کړي. هر یو کس به خپل رشته دار وجني. دا خو عجیبه معرکه وکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا زوی دی عبدالرحمن، دغه جنگ کې لا دی مسلمان نه دی، روته تورله شلنګ ورکړه یو په یو راغی. وی من یبارز، څوک زما میدان له به راوځي مقابلې له. حضرت ابوبکر صدیق آواز وپېژند چې دا خو مې د زوی آواز دی. وی دا څوک دی؟ وی دا ستا زوی دی. تورله کړس ورکړه میدان ته، وی درلم خپل زوی له پلار مقابلې له وځي. الله د پاره بیا دا نشته چې دا مې پلار دی، دا مې زوی دی، دا مې رور، دا مې تربور دی. وی درلم. نبی علیہ السلام وی څه چل دی؟ وی د ابوبکر صدیق زوی دی او دا د دې ورغې د مټه کلک راونی ته به نه ور بل څوک دی ورشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا اعلان وکړ چې زما خو دغه رای ده چې د چا کم رشته دار دی هغه به هغه وجني. وی عمر ډېره سخته فیصله دی وکړه. وی زما خو دغه رای ده. خیر اکثریت صحابو دا فیصله وکړه چې پیسې به تیوالو پرېږدي. نو بیا چې پیسې ته یې غشتلې نو عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام خو تره دی او ته وی چې د الله رسول تا ته خو پته چې د مسلمان کافرو په زور روستی ما. وی د دغې نه دی د پټې نه دی یو الله خبر، خو ظاهر کې مونږ کافرو سره نیولې او چې څنګه ال د نور هغه بستا دی. د مدینې شریفې انصارو وی چې مونږ خو د عباس نه فدیه نه الو، دا زمونږ خورایې دی. وی نه، انصاف دا دی چې د بل نه الی زما له تره نه به سر کې اخلی. وی کاکا جی ته به ډبل فدیه ورکې. وی ولې؟
وستا رواره دی عقیل غریب دی هغه سره نشته د هغه به حساب هم ورکړي خپله به هم ورکړي وی ما سره تا ته پته نشته چې زه غریب یم ما سره څه نشته خو شته در سره وي نشته غریب یم وی ته چې د کوره راوتې نو تا خپلې ښځې ته ونه ام الفضل ته چې ښځې دا بټوه والې او بټوه دې وله ورکړه او تا ورته وی که جمدې رالم خو رابې کې او که مړ شم نو په کار به دې شي وی زما دې قسم په خدای وي چې د رښتوني پیغمبر وی د دې بټوې نه یو زه خبر یو مې ته ښځه خبر ته ته الله خبر کړې معلومېږي دا چې د خدای رښتونی پیغمبر ابوالعاص ته وایي تم فدیه راکوه خپل زوم یې دی او په تا یو شرط بل هم اږدم زما لور ده او ستا په نکاح کې د هغې وخت کې د مسلمان او د کافر په منځ کې د نکاح د حرمت په نکاح کې د هغې وخت کې د مسلمان او د کافر په منځ کې د نکاح د حرمت نو نو تا باندې دا شرط ده چې ته کله ورسېږې نو زما هغه لور به ماله راولېږي اوس یې تا سره نکاح نه کېږي نکاح حرامه ده اوس تا سره تا سره پاتې کېدل حرام دي اوس به راولېږي او فدیه به راولېږي نو ډېره ښه نو دوی سوال جوابونه وکړل مکې مکرمې ته نو مکه مکرمه کې خو لوی غوغا وه جړا وه ځکه لوی لوی سرداران یې مردار شوي د هر یو قیدي پسې پیسې راغلې چا پسې چې به پیسې راغلې دا فلان کې قیدي پیسې وې ده په مخه دې ښه دا فلان کې قیدي وې ده په مخه دې ښه د ابوالعاص دا وروسته بیا مسلمان شوی دی رضی الله عنه دغه وخت کې دا کافر د هغه چې کله فدیه راغله او پیغمبر علیه السلام ته مخکې کېدله وی دا صاحب د ابوالعاص فدیه ده نو چې داسې ورته وکتل نو نبي علیه السلام په جړا شو ډېر یې وجړل هغې ونه کړه صحابه دي د الله رسوله ما اخلته که نه وی نه اخلم خو خامخه وی صاحب دا ودې جړل ولې وی زما لور ماله یو اشاره راولېږله دا فدیه خو مې لور راولېږله هغه بیبي ده وی چې کله چې زما لور ودېدله نو زما بیبي حضرت خدیجې رضی الله عنها چې دا د نبي صاحب ډېره خوښه وه او مشره بیبي هم ول هغې د خپلې غاړې نه یو امیل وویسته او دې لور ته یې په غاړه کې اچولی نو زما لور هغه امیل پکې ایښودی دی رالېږلی دی چې بابا زما د خاوند نه هم فدیه غواړې نو هغه امیل چې ما له خپلې مور را کړی دی هغه پکې واله نو ما چې د امیل ته وکتل نو ما ته د خدیجې او زما د لور هغه مینه را یاده شوه نو ما له ځکه جړه راغله نو که ستاسو خوښئ صحابه ورته وایي دا نوره فدیه د ابوالعاص په قبوله کړو دا امیل به ورته واپس کړو دا هغې سره د خپلې مور یاد دی هغه مور هغه یاد دی ورسره صحابه وایي الله رسول ټوله ورته واپس کړو ټوله نه یو میل به ورته واپس کړو هغه فدیه ترې واخېستې او کافر چې څومره دي هغه یې پرېښودل هغې کې اکثر الله بیا مسلمانان کړل دې چې ورسېد ابوالعاص رضی الله عنه نو دغه د نبي علیه السلام لور را رخصت کړه راوستله بیا دې وروسته یو سفر کې روانو مسلمانان ونیوه چې کله مسلمانان ونیوه مدینې منورې ته یې راوسته نو چې دې را نږدې شو نو د منډه کړې هغوی نو تښتېده نو چا نه یې تپوس وکړه زینب کوم کور دی د نبي علیه السلام لور یادوله خپله زړه بیبي چا ورته یې هغه کور یې دی نو هغې کله ورننوت هغې ته ما له امن راکړه مړ مې نه کړي هغې زر دروازه بنده کړه نو پیغمبر علیه السلام ته خو پته ولګېده نو دا لور واله نبي علیه السلام ته وایي بابا وی یو خبره ته کوم وی وایه لورې څه وی که یو ښځه چا له امن ورکړي نو تاسو هغه له امن ورکوئ ټوله ډول د مسلې تپوس کوي وی او لورې ما بلکل چې ښځه چا له امن ورکړي مونږ هغه له امن ورکوو مونږ ستا ابوالعاص له امن ورکړی دی هغه له مونږ امن ورکړی دی نو بیا نبي علیه السلام راوغوښته وی دا ستا له امن دی زه مکې مکرمې ته مکې مکرمې ته راغی د خلق ورسره امانتونه و قرضونه و هغې خلق وله ورکړل نو واپس راغی مدینې منورې ته وی د الله رسول هغه وخت مې ایمان تړه شوی خو ما سره د کافرو پیسې پرتې دي ایمان او دیانت خو په دې خلقو کې دغه هغه پیسې مې واپس کړې اوس رالم بیا الله مسلمان که نو نبي علیه السلام ورته خپله لور زینب رضی الله عنها بیا واپس په نکاح کړه دا د حق او د باطل لوی جهاد لوی جنگ په دې رمضان کې په 18 رمضان شوی دی او رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه او دا هغه فتح او هغه کامیابی رب العالمین مسلمان له ورکړه چې تر ننه پورې تاریخ حیران دی چې دا دومره کامیابی مسلمان ته څنګه ملو شوی. 18 رمضان 14 رمضان 15 رمضان 16 رمضان 17 رمضان 18 رمضان 19 رمضان 20 رمضان 21 رمضان 22 رمضان 23 رمضان 24 رمضان 25 رمضان 26 رمضان 27 رمضان 28 رمضان 29 رمضان 30 رمضان 31 رمضان 32 رمضان 33 رمضان 34 رمضان 35 رمضان 36 رمضان 37 رمضان 38 رمضان 39 رمضان 40 رمضان 41 رمضان 42 رمضان 43 رمضان 44 رمضان 45 رمضان 46 رمضان 47 رمضان 48 رمضان 49 رمضان 50 رمضان 51 رمضان 52 رمضان 53 رمضان 54 رمضان 55 رمضان 56 رمضان 57 رمضان 58 رمضان 59 رمضان 60 رمضان 61
د کافرو تاریخ حیران. خو لوی سبب هغه دا و چې د صحابه کرامو د الله سره مضبوط ربط، په الله مضبوط ایمان او یقین، او لوی خبره دا ده چې جرنیل یې څوک و؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې د کم قوم سپسالار او جرنیل د دواړو جهانو سرداری اب کم دی کې ناکام شي. هر جهاد کې الله مسلمان له بری ورکړي. د مړو خبرې پکې نشته، مړي خو کله یو نه زیات کې کله بل نه کې. میدان کې چاو ګټه ګټه راغله، یو ځای کې بس ثابت نه کې چې مسلمان میدان پرېښی دی. احد کې ټیک کړه مسلمانانو نه مړي زیات شوي دي، شهیدان زیات دي، خو میدان مسلمان ګټلی دی، تښتېدلی کافر دی. چېرته نبي علیه السلام تېښته نه ده کړې، نه چې د صحابه کرامو تېښته کړې، داسې تېښته چې میدان دی پرېښي او هغه میدان کافر وګټي. کافرو ته چې ته میدان نه دی ګټلی. نو جهاد دا زمونږ په اسلامي فرایضو کې یو فریضه ده، په مسلمان فرض ده. خو ما تېره جمعه درته ویلي چې د جهاد دپاره اصول او قواعد شته. جهاد چې کېږي هغه به د اصولو لاندې کېږي، د قواعدو لاندې به کېږي، بې نیټې به نه ورګډېږي چې کافر دې ولید په دې لاره کې ورګډ شو، بس سر دې ته ووایو چې بس دا خو کافر دی او ما مړ کړ. نه، یو مسلمان مرتد شي او د هغه متعلق مسلمانان اعلان وکړي چې دا واجب القتل دی، مړی کې، نو بیا ټیک ده، که ته مجاهد یې ته یې والی شي. لیکن د هندوستان یا مثلا د امریکې یا د برطانیې یا د روس یا د بل ملک کم خلک چې دلته په پاسپورټ راشي، دا پاسپورټ د امن نامه ده، دا د امن یو کتاب دی. ستا سربراه هغه له امن ورکړه چې ته زما پاکستان ته راځه، ته په امن یې، دې نشي وجلی. یا مستقل دلته یو مسلمان اوسېږي، یو کافر اوسېږي، او هغه ستا دین پسې بد، ستا پیغمبر پسې کنځل، ستا قرآن پسې کنځل نه کوي، خپل عبادت یې خپل کار کوي، ستا دین نه چېړي، هغه ته هم ته غږ نشي کولی. ذمي ورته وایي، دی ورته عقلیت والا وایي. ما درته ویلو چې څنګه په موږ د دې خپل جومات حفاظت فرض دی، لازم دی، دارنګې د کافرو د عبادتخانې حفاظت هم در باندې لازم دی. د خپلې مدرسې حفاظت چې څنګه کوې، دارنګې نبي علیه السلام نه فرمایي دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا. کم کافر چې هغه د مسلمان په وطن کې اوسېږي او مسلمان ته وایي زه به خپل عبادت کوم، ته خپل قوما ته به غږ نه کوې، وایي د دې وینې زمونږ د وینې په شان دي، د دې مال زمونږ د مال په شان دی. نبي علیه السلام فرمایي. او که ته داسې کوې، دلته هندوستاني وینې او ته یې وجنې، او دلته کې بل وینې او ته یې وجنې، امریکې والا او برطانیې والا به زه کافره به زه وجنم، نو هغوی به ستا مسلمان بیا هلته کې چېرته درېږي. کله دوی عبادتخانه روانې، هغوی به ستا عبادتخانه روانه. هر څیز دپاره خپل اصول شته، خپل طریقه کار شته، خپل قواعد شته. لکه ما ویلو د مونځ یو خپله قاعده ده، طریقه ده. یو رکعت کې 2 سجدې دي، یو پکې رکوع ده. نو که ته پکې 3 سجدې کې یا 2 رکوعګانې کې، سیسټم دې ټول خراب شي. نو ماښام 3 رکعته دي، که ته 4 کې یو د زیات که وخت زیات ولګو، ځان دې زیات وکړو، ثواب په ځای ګناه به دې وشي. دارنګې د هر یو څیز یو خپل طریقه کار دی، یو خپل اصول دي. خو دا به درته ووایم چې نن زمونږ چې څومره مسلمانان دي او د مسلمانانو څومره حکمرانان دي، دا جهاد نشي کولی. ولې نشي کولی جهاد؟ دی په مادیاتو کې، په پیسه کې، په دولت کې د امریکې او د برطانیې او دغې کافرو ځان محتاج کړي. دی سوال او خیر د امریکې نه غواړي، حالانکه سوال او خیر به د رب العالمین نه غواړي. کم یو چې ستا مشر راشي، هله به د هغه دلته کې نوکه په د خپل ملک پاکستان کې لګي، په د عربو کې به یې لګي چې دی لاړ شي او د واشنګټن او د وایټ هاوس او د امریکې او د بش سلام وکړي. او زم دا نه ده پکار، پکار دا ده یو مسلمان د یو ملک سربراه شي چې دی لاړ شي د بیت الله او د الله د رسول د مدینې منورې سلام. دی په لومبی ورځ ځان امریکې ته وسپاري، الله وایي زه اوس د امریکې بچی به. دی په لومبی ورځ ځان بش ته او بل ته او بل ته وسپاري، الله وایي هم د دغې خلکو بچی به. دی مرعوب دی، مرعوب. یو فحاشي ډېره ده. کم قوم چې فحاشي کوي، نبی علیہ السلام فرمایي د هغه د زړه نه رب العالمین هغه د بهادرۍ جذبه وباسي، د هغې په زړونو کې د شجاعت او د بهادرۍ جذبه یعنې ختمه شي. زمونږ قوم امریکې فحاش د فحاش، کم چې د فحاشۍ سامان دی هغه ورته په 1 روپۍ ورکوي او ورته په ارزان قیمت ورکوي، او بغیر ټیکس نه ورته ورکوي. او کم چې ستا اصلي ضرورت دی فحاشي پکې نشته، هغه ټیکسونو کې تاته ملاوي. قسم قسم طریقو باندې مسلمان نه غیرت وباسي، بهادري وباسي.
ښځې درته په دې کوڅو کې دا تاسو د انجیوز ولري نه په دا کوڅو کې دا ښځې درته خورې کړي څوک صابون خرڅوه څوک شیمپو خرڅوه څوک څه کوه څوک څه کوه دا افسنې او دا پلینکو چې ډکې ډکې ګرځي او کله چا داسې په دغه باندې د ښځو په دغه باندې سکولونه او کالجونه او دا قصې پسې کولاو کړی ماشومانو له هغه غلط تربیت ورکول عیسایانو درته سکولونه کالجونه کولاو کړل تاسو خپله بچي هغې کې داخله وئ هغې ورته هلته کې د هغې لیکچر ورکوي یهودیانو درته خپل سکولونه کولاو کړي دي ستا په ملک کې د هغوی سټیشنې چلېږي په ریډیو باندې باقاعده لګیا دي خپل پرچارونه کوي دا زمونږ بېحسي ده بېحسي دا د مسلمان بېحسي ده او دغه نتیجه ده لکه چې تاسو صحیح نه افغانستان یې هړپ کړ ورپسې عراق هړپ کړ اوس تاسو اخباراتو کې وینئ وایي شام ته وایي تا باندې پابندی لګو اوس شام پسې نښتې دی او پاکستان هم دلته کې دغه ورکوي هلته کې په انډیا کې ورته یهود راوستل اسرائیل راوستل ډېری کړه ورته دا سرحد غیر محفوظ شو هغه سرحد غیر محفوظ شو دلته کې د هغې جنټان لګیا دي پرېږدي خو نه دا به نه وی چې ګنې یاره پاکستان دی او نمبر به د پاکستان دی بس هر یو په دې خوشحاله چې د ما نمبر دا سعودي کې تاسو نه څومره فساد یې شروع کړی دا ټول د دغې کافرو ظالمانو فساد دی یعنې سعودي ته بارود رسېدل سعودي کې دوه کسه خبرو ته څوک نه پرېږدي هغې ته بارود رسېدل او هغې ته دا بمونه رسول دا بغیر د دې ظالمانو نه دین خالی نه ده چې هغه وطن هم په امن نه پرېږدي که الله تعالی امریکا تباه و برباد کړي او دا به نه وی چې دا ګیرو والا دي زمړه بس ختم به کړي یاره دا مولیان دي ختم به کړي نه 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 تاسو تاریخ وګورئ قسم په خدای که نومې مسلمان ورې پرېږدي تاسو ورچې په بوسنیا کې وګورئ ما مخکې ورته کې یو رساله کتله بوسنیا کې یو کس په دې مړ کوي ته څوک یې وایي زه مسلمان یم په دې مړ کړی صرف په دې دعوه چې زه مسلمان یم او بیا ورته وایي ته څنګه مسلمان یې کلمه درځي وی نه مونځ درځي وی نه تاله د ذکر و اسکار درځي وی نه ته بیا څنګه مسلمان یې وی یاره ما اورېدلي دا دی چې زما اووم نیکه مسلمان تېر شوی دی نو کم یو سړی چې په بوسنیا کې دا دعوه کوي چې زما اووم نیکه مسلمان دی ځکه زه مسلمان یم هم نه پرېږدي وجنې بیا به د نسل هم څوک پرې نه دي بیا به د نوسې او کوابیب څوک پرې نه دي اوس نه ګورې دا ځان کې یو دغه پیدا کول پکار دی دا پکې نشته چې دا مولا دی دا ټیک تا هغه مولا او هغه شیخ او هغه نیک ابه مخکې مري او ته به ورپسې په دویم نمبر کې مري خو چې صرف دا به هم نه وی چې زه به د امریکې ایجنټ یم زه وبچم دا خپل ایجنټ به وروسته په خپله وجني ورشه وګورئ په عراق کې چې کوم ایجنټانو عراق یې پې تباه کړه هغه خپل ایجنټان یې ورپسې مړه کړل وایي دا چې د خپل ملک او د خپل دین او اسلام دپاره ایجنټي کوي نو دی به په ما سبا ور ایجنټي نه کوي دا د امریکې خپل منصوبه ده او د هغې لاندې لګیا دی خو افسوس شکر دی په دې یو څیز باندې زړه خوشحاله چې زموږ مسلمانانو کې غیرت او ایمان شته دی خو مشرانو کې نشته مشران چې څومره دي بې حسه دي بې خونده دي اتحاد نشته اتفاق نشته یکجهتي نشته یعنې چې دا وی که نه نو نن مسلمان سره څه کمی دی بهر کیف رب العالمین دی زمونږ د ټولو مسلمانانو امداد وکړي خصوصا امریکا او برطانیه چې دا د مسلمان ازلي دشمن دی رب العالمین دی په خپل قهر تباه و برباد او کم از کم دا یو مهرباني وکړي دا چې څومره دلته کې دا انجیوز منجیوز والا لګیا دي او دا خپل میشن دوی کوي د هغې نه دا خپل بچي دغه سکولونو کې مداخله وی دا ته وساتئ خپلې زنانه د بې حیایۍ نه وساتئ د دغې تنظیمونو نه خپلې لوڼو خپلې خویندې ساتئ د ایمان هم دی او دا غیرت هم دی او دا پښتو ښه جناب اخیري بله خبره دا کوم چې الحمدلله د رمضان روجې خو ډېرې ښې روانې دي او ډېرې مزېدارې روانې دي په دې اخیري لسو شپو کې یو اهم عبادت دی چې هغې ته اعتکاف وایي او هغه اعتکاف هر جماعت کې پکار دی سنت علی الکفایه دی جماعت کې به یو کس خامخا اعتکاف کوي او که یو کس هم په جماعت کې اعتکاف ونه که د ټول کندي والا د خلکو غاړه د طرف د سنتو بنده شوه بلکې فقها وایي که یو کس د کندي نه تیاریږي نو په اجرت په پیسو څوک ونیسي هغو کښېنوي چې هغه د کندي غاړه پې خلاصه شي یو قسم کافي دی که دوه کینی درې کینی څلور کینی او اعتکاف ته په شلمه روژه کېناستېدل پکار دی نو نن زمونږ غالبا دولسمه روژه ده سبا زمونږ شلمه روژه ده نو سار له اعتکاف ته کېناستېدل پکار دي څه وخت به کینی د نور پرېوتو نه مخکې
چې داسې وخت کې دی کینی چې انور پې په جومات کې پرېوځي. ښه خو دا ده چې جومات کې یو ځای ځان ته مختص کړي، دا پرده ځان ته تو کړي، که پرده نه وي پروا نشته. دا پرده صرف دې دپاره وي چې سړی بعضې وخت کې وده شي چې چاته ښکارېږي نه یا څوک وله راځي نه، نور پرده تاول پکې څه لازم او څه شرط نه دی. بیت الله شریف کې او په مدینه منوره کې خلک هم دغسې په درول ته خو پردې نه شي تاولی. نو که پرده دې ته وکړه نو پرده ښه ده، یو سنت هم ده، ځکه نبي علیه السلام به ځان ته پرده تاوله. نو پرده ځان ته تاو کا او پکې کېنه او نیت دا وکړه د اعتکاف. دا 10 ورځې پکې شرط نه دی. بعضې خلک داسې کوي سادهګانې که دین نه نی خبر، دین نه نی خبر، نو هغې څه چلو کي هغې په 19 کښېني. یاره وي هسې نه وروسته را باندې کمې نه شي. ساده ده خدای د خپل پیغمبر د طریقې نه نه خبر. نبی علیہ السلام چې اعتکاف کړی د رمضان په روجو کې، نو ما تاسو ته ویلي چې 9 کاله د رمضان روجې نیولې دي. مخکې د رمضان روجې نه وې، فرض نورې روجې وې. د رمضان چې فرض شوې 9 کاله یې نیولې دي، نو په دې کې 9 کاله یو کم 10 او 2 کاله 10. نو دغه 9 کاله چې نبی علیہ السلام کوم اعتکاف کړی دی نو هغه 9 ورځې د خپل پیغمبر تابعداري کې کې خو هغه دغسې ده. که په 9 په یو کم 10 میاشت ختمه شو نو اعتکاف به دې 9 ورځې شي، او که په 10 باندې میاشت ختمه شو نو اعتکاف به دې 10 ورځې شي. خو که ته وایې زه احتیاط کوم یو ورځ مخکې کښېنم، نو احتیاطاً به دې روژه مخکې نیولې وکړه. روژه فرض ده، فرض ادې د ګل دروازې نیولې ده. د هغې نه اعتکاف چې شروع کېږي نو د خالي په ورځ شروع کېږي. یو ورځ مخکې اعتکاف ته کښېني. د پیغمبر خلاف دی وکړه. د چا خلاف وشو؟ ولې؟ ځکه نبي علیه السلام به په 20 روژه کېناستی ده، ته په 20 کښېنه ناستې او په 19 کښېناستې. ظلم دی وکړه. ما خو وې د ماښام څو رکعته؟ 3 دي. یو سړی وي دې 4 کو، الله به ښه خوشحاله کړم، نو ثواب په ځای د ګناه وګټل. 4 نه شي کولی. اصل څیز په دین کې د خپل پیغمبر د طریقې تابعداري ده، بس زیات او کم نه. د خپل پیغمبر د طریقې تابعداري ده، دا دین دی. بس د پیغمبر د طریقې دغه تابعداري ده چې نبی علیہ السلام به په 20 کېناستی ده، ته به په 20 کېنه. صحابه به په 20 کېنول، ته هم په 20. که میاشت یو کم 10 شو که 10 شو. ښځې ګور احتیاط وکړئ په اعتکاف کې. اوس د خو زنانه ډېرې تیاري وي، مونږ اعتکاف کوو، شوق کې اعتکاف ته حجرې میاشت ته ورسېږي نو بعضې پکې بیا تښتي. بیا خو مونږ له مسلې را شي که نه. اعتکاف نه پاسېدم، څوک پکې بیا غواله شي او څوک پکې میخېله شي او څوک پکې صاحبه د کور کار کوي او دا تپوسونه زنانه کوي چې اعتکاف کې خو زما څوک شته دی نه، نو زه به پکې غواله شم او که به نه لشم او بوتاوه به غواله کوم او که به نه کوم. زما خو څوک شته دی نه، نو که دا لوګان نه له ماشومه راوړو دی د اعتکاف په هغه ځای کې سپینومه نو څنګه به یې، که کټوی وله پرې کومه څنګه به یې، غوښه نو ما یې، بس دا خو ډېر اسان اعتکاف شو. بیا خو به ډرایور وایي که زه پکې ښار ته دا ګاډې بوځم او که پکې نه راولم، که دا به پکې څنګه یي. دا قصې پسې په اعتکاف کې نشته. زنانه ډېر احتیاط وکړي، خصوصا زنانه ډېر احتیاط په دې وکړي چې د هغې بعضې وخت کې زنانو باندې خپل بیماري را شي، داسې ورځې پکې را شي، نو هغې کې بیا لوی مصیبت کې جنجال کې مبتلا کېږي. یوازې اعتکاف خو داسې نه دی که نه چې ته بس کېناستی او نه نه نه، خیر دی مه کوه اعتکاف، اسې الله راضي کا، تلاوت وکړه، ذکر و اذکار وکړه. نو زنانه په دې کې ګوره ډېر احتیاط وکړي. اعتکاف کې به خالص د رب العالمین عبادت کې زیاتی و پکې ګپې شپې نه لګې، لوګان او باټینګان پرې کول پکې نشته، او نه پکې غواله بوتاوې شته او نه پکې ګډې شته. که دغه قصې پسې وي اعتکاف ته څه فرض واجب خو نه دی. د الله د رضا کول دپاره یو بهترین عمل دی. که پوره فارغ زنانه نو هغې دې وکړي، او که پوره فارغ نه ورته دا هم پته چې یاره په دې دا 10 ورځې د زنانه محفوظې ورځې دي او څه بیماري هم راتلو نی، نو بیا کېدي نه، او که نه داسې نه نو نه دي کېني زنانه. او نارینه چې کېني نو زیات وخت به د اعتکاف په ځای کې کېني. که دې داسې نور توضیح لږ ساعت له نوتې شي، ښه کوم چې د طبعي ضرورت دی د هغې دپاره د جومات نه وتې شي. طبعي ضرورت لکه قضای حاجت شو، رکوټ او دسمات لوی دسمات شو، دې له وتې شي، دا طبعي ضرورت. او چې کوم شرعي ضرورت وي هغې له به وځي، خو هله به وځي چې نیت پکې وکړي. لکه مثلا یو جومات کې د جمعې مونځ نه کېږي، دې به نیت وکړي د فلانکي جومات ته به جمعې منځله ځم، بیا تللی شي. یا مثلا یو طالب دی پکې نیت وکړي فلانکي استاد نه به سبق ویم، یا یو استاد دی مدرس دی پکې نیت وکړي فلانکي ځای کې به زه ځم اول ته به شاګردانو ته سبق ښیم، بیا خیر نیت پکې د شرعي عذر دپاره. او که نیت یې نه کړي بیا به شرعي عذر لا هم نه وځي.
او طبعی عذر عذر هغې ته وي چې سړی ته خلاصېږي نه، لکه رکوټ اودس مات دی، لوی اودس مات دی، یا مثلا سړی لوی اودس ماتې کې مبتلا شي، جومات کې لمبلو ځای نی بار ته وځي، دا بیا خیر. جنازو له به نه دي په اعتکاف کې، زمونږ د وطن جنازو سره و اعتکاف خرابېږي. دا خو چې لاړې نو هلته کې وایي ورېږه فلان کې را روان دی، ورېږه صبر وکړه فلان کې راځي، ورېږه مخ یې ګورو، په لاره به سره شل کسه خبرې کوي چې واپس راځي بیا را سره خلک خبرې کوي، د مریض تپوس له وغیره دی، بالکل قطعا اعتکاف نه نوځي. دا پکې نشته. ګورې پروس کال پکې دا چلم شو، ما ته وروستو بیا د اختر نه پس چا ووې، یو کس اعتکاف ته ناستو او ګونګې اچولې، ګونګې پېژنې خبرې نه کولې، بالکل خاموش ناستو، که چا بل ډوډۍ کېښود هم اشارې کولې، او که څوک برارل خبرو نو په جب په خولې ولاس کېښود چې ما سره به خبرې نه کوې. مې دا ګورې ګناه ده، ګونګې به نه اچې په اعتکاف کې، خبرې پکې ضرورت کولی شي، اوبه غوښتې شي، چای غوښتې شي، بل ته خبرې کولی شي ضرورت، خو بې ضرورته ګپ شپ په پکې نه لګې. دا بعضې هلکان اعتکاف ته کښېني، بیا دا ملګري ولا راځي ورسره په جومات کې ګپې شپې لګوي. دا حقیقت درته یم، دا ما ته پته ده. بیا دا ملګري ورله راځي ورسره د شپې هم ګپې شپې لګوي، د ورځې هم ورسره ګپې شپې لګوي، ځان دې غرق کړه. ثواب په ځای ګناه دی وګړي، اعتکاف دې فاسد کړه، نو بیا به لس ورځې روجې نیسي، بیا به پکې اعتکاف کوي. نو احتیاط نه لغوندې کار واخلئ، بې احتیاطه کار مه کوئ. اعتکاف داسې مثال دی لکه یو سړی راشي او د یو خان درد کې کښېني دروازه کې چې ما له څه شی راکړه، نو که هغه ډېر شومه وي خو چې ته ورته دروازه ونیسې نو خامخا څه شی به درکړي. نو الله خو شوم نه دی، الله نه سخي ذات بل څوک نشته. دا داسې مثال لکه چې تا الله ته دروازه ونیوله چې الله ته درته ناست یم، خو دا لس ورځې یا 9 ورځې ما دا کور او بچي او ښځه ورڅه پرېښودل، یو هجرت مې وکړه د خپل کور نه جومات. دا هم د هجرت یو مثال دی. او دا بعضې خلک اعتکاف له په دې خیال کښېني چې زه به دا یو حاجت مې دی نو اعتکاف ته کښېنم چې د ما الله تعالی هغه حاجت پوره کړي، یا زه به د الله نه دنیا وغواړم، پیسې به ترې وغواړم، رزق به ترې وغواړم. ټیک ته په دې سوالونه الله خوشحالېږي، خو د اعتکاف مرکزي مقصد دا دی چې ته الله ته ځان لشې او الله خوشحاله کړې. لوی مقصد دا دی ګورې چې زه الله ته لږ ځان لشم او الله خوشحاله کړم. باقي که پکې کم سوال کې ما خو اصل مسلمان سوال رب العالمین قبلی. انشاءالله سهار د خالی ورځ ده او هر جماعت کې الحمدلله زمونږ کلی مولوي صاحب د الله تعالی زمونږ د مولوي صاحب د الله په قبر انوار نازل کړي، د هغه لا یو څو برکته دي، دا به تاسو ټول منئ. یو اعتکاف چې هغه به دې له ډېر زور ورکو، یو د شوال د رکوټ اختر 6 روژې، صلات التسبیح، الحمدلله زمونږ تورنګزی او دا ګردونوا علاقې دا په دې عبادتونو باندې آبادې دي. الله دې مونږ له د صحیح روژو نیولو توفیق راکړي او الله دې مونږ له د عبادت توفیق هم نصیب کړي. دا د زنانو متعلق تپوس یې کړی دی، دا ما نه ځان له بیا تپوس وکړو. بانډه کې د جمعې مونځ نه پکار، جمعې مانځله کې لوی کلي ته یا ښار ته تلل پکار دي. او که ته وایې چې خلک یې کوي نو کول خو پرېږده وه. یو سړي وایي ما په ډېران مونځ کوم کېده، یو ستا کېدل دي او د خدای کېدل دي. د رمضان اعلان نه و شوی او مونږ رمضان روجې نیولې دي، ولې اعلان نه یې شوی؟ مونږ په جمعو کې اعلانونه کړي، تا به نه یې اورېدلې. په اعتکاف کې د یو جومات نه بل جومات ته جمع راتلل نه، هغه جومات کې به اعتکاف کوي چې کوم کې جمع مونځ کېږي. دی وایي چې ځان له نوم بدلول غواړم او بالکل نوم له یو اثر وي، ښه نوم کېښودل پکار دي. هغه نوم ځان له کې بدل کا که بدلی چې کوم د پیغمبر نومي یا د صحابو نومي، خشته ښکلي نوم ځان له بدل کا که نوم دې خراب وي نو هله دې دعا غواړي الله تعالی دې د ده دعا هم قبوله کړي او دې وایي د اصلاح خبرې خدای زمونږ د ټولو استو کې سره دې ملګري، الله دې مونږ ټول د دین په لار باندې روان کړي. په دې په اعتکاف کې نه دا زیات اعتکاف کې بې ځایه نوکان اغشتل او مخکې نه سړی د خپل نوکان مکان دا برابر کړي، خپل سنت ته برابر کړي. لیکن که یو سړی په اعتکاف کې سنت اخلي او بار ته نه ځي او که څوک ورله راشي یا په خپله کټ کوي نو خیر دی، جواز شته. دعا وکړئ رب العالمین په موږ باندې رحم وکړي، د آفاتو بلیاتو مصایبو مشکلاتو غمونو نه محفوظ وساتئ. اب الله دعا وکړئ چې په کومه ځمکه د دنیا په کوم ګوټ کې مجاهدین جهاد کې الله ته کامیاب کې، الله ته مدد وکړي
الله چې څومره مسلمانان دي تا هغوی له کامیابي نصیبه کې، څومره کافران دي الله موږ لومبی سوال د هغوی د هدایت کو، الله ټول کافران مسلمانان کې، او که اسلام په قسمت کې نی ازلی کافر دي په خپل قهر تباہ و برباد کې، یا الله د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې، الله که څوک بیمارای ته ول شفا ورکې، الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کې، الله چې چاته پریشانۍ دي پریشانونو نه خلاص کې، الله چاته مصیبتونو دي مصیبتونو نه خلاص کې، الله که چا میاس کې روانې دي او دشمنی دی پر روغ باندې بدل کې، یا الله زمونږ د دین حفاظت وکړي، الله زمونږ د ایمان حفاظت وکړي، الله زمونږ د بدن حفاظت وکړي، الله زمونږ د اموالو حفاظت وکړي، الله زمونږ د بچو حفاظت وکړي، الله زمونږ د عبادتونو حفاظت وکړي، الله زمونږ د ملک او د وطن حفاظت وکړي، الله د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي. رب العالمین زمونږ زنانه چې څومره دي په هغې د حیا او د پردې څادر واچوي، د فحاشۍ نه او دغه نه مو الله محفوظ وساتئ، الله زمونږ په زړونو کې دیانت واچوي، د بدیاتانو محفوظ وساتئ، څومره مردگان چې وفات شوي دعا وکړي چې الله تعالی ټول مغفرت نصیب کړي، الله یې زمونږ ستاسو ټول مشران وبخي، څوک چې جمدي دي رب العالمین د هغوی ته د هدایت او د اسلام زندګي نصیب کړي. آخر وخت الله زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد